الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. زما عزتمندو مسلمانانو خويندو ورونو، د حشر په میدان کې کوم چې د خلکو درې ډلې نو پاغي کې یو هغه ډله ده چې هغوی به الته د ارمانونو او د پریشانیانو سره مخامخ وي. هغه ډله ده چې هغوی به کله خپل عذابونه وویني نو هغوی به قسمه قسم ارمانونه کوي، او د هغوی حالت به دی چې هغوی به په د خپلو لاسونو باندې د تکلیف د وجې نه، د خفګان د وجې نه چکونه لګوي. سورة فرقان 28 نمبر آیات، 28 نمبر آیات او 29 نمبر آیات. دغه درې آیاتونه که یو مؤمن او مسلمان د ځان سره بار بار لولي او سوچ پکې کوي، نو دا انسان به د دنیوي زندګۍ کې داسې عمل اونه کی چې الته د افسوس والا جوړ شي. بیا هغه تکلیف، هغه پریشانی، هغه بد حالت چې د خلکو ته رسیدلې دی او دا خلک ورسره مخامخ دي، نو دغه سوچ او فکر په دنیا کې د دغه درې آیاتونو د تلاوت نه او د سره سوچ او فکر او تدبر نه انسان کیدای شي چې ډېر تحول پکې راشي. د دغه تنانو په باره کې الله فرمایي چې ظالمان به په دغه ورځ باندې په خپلو لاسونو چکونه لګي او دا ارمان به هم کوي، کاش کې چې ما د محمد رسول الله سلام سره او د محمد رسول الله سلام د طریقو او د احادیثو سره خپل مینا محبت ښکارا کړی وي او هغه مې عملي کړی وي. ما د ژوند هغه لار، دغه ناسته پاسته غم خادي، دغه عبادات او معاملات دا ما ټول په هغه طریقه سرته رسولی وي په کومه طریقه چې د الله نبی بیان کړیو. نو دینه پته ولګېده چې په قیامت کې د عذاب نه نجات او په ځان باندې د چکونو لګولو نه بچ کېدل دا په دنیا کې په دوه کارونو سره انسان ته حاصلېږي. یو د الله رب العالمین وحدانیت منل او دویم د محمد رسول الله سلام احادیث مبارکه عملی کول. د الله رب العالمین د وحدانیت اقرار کول، د الله د کتاب تعمیل او د الله د کتاب هغه قانون په ځان عملی کول، ورسره د محمد رسول الله سلام هغه احادیث مبارکه د خپل ژوند لپاره کافی ګڼل. نو که چېرته یو انسان د الله خلاف وکړي او د الله د نبی خلاف وکړي، نو د قیامت حالت دی چې دا به بیا په خپل بدن باندې او په خپل لاسونو باندې د ډېرې سختۍ د وجې، د خفګان د وجې چکونه لګوي او دا ارمان به هم کوي کاش کې چې ما د محمد رسول الله سلام دغه فرمودات چې کوم دي دا مې د خپل ژوند لپاره یو اسوه حسنه ګڼلې وي او ما دې ته هغه درجه ورکړې وي کومه درجه چې ورته الله رب العالمین ورکړې ده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. ښایسته ژوند تېرول غواړئ، د وبال نه ځان بچ کول غواړئ، د الله د غصې نه بچ کېدل غواړئ،
د الله د قهر نه بچ کېدل غواړئ جنت ته تلل غواړئ نو ستاسو دپاره د ژوند د تیرولو به د محمد رسول الله وسلم د ژوند هغه کړه وړه کافي دي یو ارمان خدا شو چې کاش کې چې ما د پیغمبر طریقه عملی کړې وي دویم افسوس دا دی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا آیا افسوس دی زما دپاره کاش کې چې ما دا پلانې سړی ځان دپاره په دوستانې سره نه وی نیولی وجه څه ده دا ولې به ته بیزاري اعلانې ولې به افسوس کې ولې به ندامت ښکاره کې وجه هم په خپله بیانوي دا پلانی سره مې دوستي کړې وه کاش چې دا دوستي ما نه وی کړې وجه دا ده لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني وکان الشیطان للانسان خذولا دغه سړي سره چې ما دوستی کړې ده دې سړي سره چې ما ناسته پاسته کړې ده کاش چې دا ما نه وی کړې وجه دا ده چې دی خو زه د الله د کتاب نه منع کړم زه د ذکر نه منع کړم ذکر وایي د الله کتاب ته نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا ذکر مونږ را لېږلی دی او مونږ یې حفاظت کوو دا قرآن وایي مونږ را لېږلی دی او مونږ یې ساتونکي یو دا قرآن مونږ را لېږلی دی او مونږ به د دې حفاظت ذمواري الله وایي ما په خپله اخیستې ده دا به د قیامته پورې باقي دې انسان خو زه د قرآن نه منع کړم کاش چې دې سما دوستي نه وی کړې اوس هم تاسو بعضو خلکو نه اورئ چې قرآن ته مه کښېنئ تاسو په قرآن نه پوهېږئ قرآن ته غوږ مه ږدئ دا پلانی سړی چې قرآن بیانوي د دې درس له مه ورځئ دا قرآن راغلی هم د دې انسانانو دپاره دی دا قرآن کریم راغلی هم د دې بني آدمو دپاره دی او مقصد پکې دا دی لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې دا انسانان د دې قرآن په اورېدو او په دې قرآن باندې د عمل کولو په وجه باندې د دنیوي هغه تیارو نه چې هغه مختلفې تیارې دي ظلمات دي د بدعاتو تیاره ده د شرکیاتو تیاره ده د رسوماتو تیاره ده د ظلم تیاره ده په حقوق الله کې ظلم په حقوق العباد کې ظلم د دې ټولو ظلمونو او تیارو نه د نجات او د ټولو تیارونو د راوتو دپاره الله رب العالمین خپل نبی محمد رسول الله سلام ته د جبریل علیه السلام په واسطه دغه 114 سورتونه او دغه 13 پارې په مختلفو اوقاتو کې دنیا ته راولېږل دغه ذکر چې زمونږ او ستاسو پکې نجات دی دغه ذکر په وجه باندې الله رب العالمین خلکو له په دنیا کې عزت ورکوي او آخرت کې نعمتونه ورکوي د الله نبی فرمایي ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین الله رب العالمین په دې خپل کتاب باندې چې څوک په عمل کوي دوی له الله بهتري ورکوي او چتواله ورکوي د خلکو په منځ کې د خلکو محبوبیت پیدا کیږي د خلکو په زړونو کې د دغه خلکو ملګری پیدا کیږي د دغه خلکو بیا اوریدونکي پیدا کیږي دا په حقیقت کې د انسان اوچتوالی دی ناس به د خلکو نه ډیر لري ستا او دغه اوریدونکو په منځ کې به ډیر لوی مسافتي د میاشتو مزل وي پیاده نه بلکې په بهر کې او په بره جازونو کې به مزل کیږي خو ته به د هغه وعظ او نصیحت اورې ستا په زړه کې به د هغه سره مینه محبت وي ستا په زړه کې به د هغه سره د همدردۍ او راز وي تا به په خپل زړه کې د هغه دپاره د همدردۍ یو فایل کولاو کړی ته به هغې ته د مشر په نظر ګوري د هغې هر نصیحت به کوشش دا کوي چې عملي کړي د هغې هره وینا چې د قرآن او حدیث نه کړي ته به کوشش دا کوي چې عملي کړي دا خو ناشنا ذکر دی دا خو ناشنا فایده ده خو دې انسان زه دې ذکر نه منع کړی وم دې انسان زه نه پرېښوستم چې زه دغه ذکر ته کښېنم
د انسان زه نه پرېښوستم چې دغه درس له زه ورشم، د انسان زه نه پرېښوستلم چې دغه درس زه د زړه ته کوز کم. زه دا نه ویم چې دا ذکر نه دی راغلی، ذکر راغلی و. لقد ضلني عن الذکر بعد جاءني. دی انسان خو زه دا قرآن نه منع کړم وروسته دی نه چې دا قرآن موږ ته الله راولېږه. دا قرآن موږ ته راغلی و، دا قرآن موږ سره په المارو کې پروت و، دا قرآن موږ سره په لاسونو کې هم وو، دا قرآن کریم موږ سره په گاډو کې هم وو، دا قرآن کریم موږ سره په جماعتونو کې هم وو، دا قرآن کریم موږ سره په دکانونو کې هم وو. دغه ذکر چې قرآن دی موږ سره موجود و، دا نه چې نه و. دغه ذکر موږ ته الله را لېږلی و، دغه ذکر موږ سره و، موږ سره وخت هم و، خو نه م ورله وخت ورکه او نه دې خلکو ورته پرېښوستو چې کینو ورته او دې زړه ته یې کوز کړو. کاشکې چې ما دې پلاني سره دوستي نه وی کړې. د دنیا داسې دوستانو نه نفرت پکار دی چې تا د الله د کتاب نه منع کوي. د دنیا د داسې دوستانو نه نفرت پکار دی چې تا د جنت په ځای جهنم ته لیږي. د دنیا د داسې دوستانو نه نفرت پکار دی چې تا د جنت د لارې نه منع کوي او د جهنم په لاره دی روانوي. نفرت پکار دی. په دنیا کې د هغوی نه براءت پکار دی. په دنیا کې د هغوی نه بیزاری پکار ده. دغه افسوسونه، دغه ارمانونه د انسان دا په هغه وخت کې کیږي چې دا معمولی زندگی، دا یو څو کاله زندگی دا د قرآن و حدیث خلاف تیریږي. مونږ په دې زندګۍ کې هم د تکلیف د برداشت نه یو چې دا معمولی زندگی د ختمېدو والا زندگی ده. نو په هغه زندګۍ کې او په هغه ژوند کې چې هغه نه ختمېدونکی ژوند دی، که هلته مونږ مجرمان ثابت شو او بیا مونږ د عذاب سره ژوند وي، نو مونږ به بیا څه کوو؟ خبردای چې مونږ نن دا سوچو کو ځان سره چې د هغه کس سره به زه دوستانه نه کوم چې ما باندې د هغه همیشه زندګۍ هغه راحت پیرزونه دی، ما باندې د هغه همیشه ژوند لذتونه او نعمتونه پیرزونه دي، ما باندې د هغه همیشه ژوند خوشحالۍ پیرزونه دي، بلکې ما د هغه همیشه ژوند د خفګان سوچ او فکر کوي. زما د پاره د هغه همیشه ژوند د ندامت او د حسرت فکر کوي، او زما د پاره د هغه همیشه ژوند کې د چکونو لګولو او د ارمانونو کولو سوچ او فکر کوي او په حقه لار مې روانوي. نو داسې کسانو نه په دنیا کې نفرت کول پکار دي، داسې کسانو سره بیزاری اعلانول پکار دي، داسې کسانو له دعوت ورکول د صحیح طریقې چې ته ما غلط طریقې ته اړې، خو زه تا ته به د صحیح طریقې دعوت در کوم. ما لی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار. تاسو کوئ؟ تاسو زه تاسو نجات طرف ته دعوت کوم او تاسو مال اور طرف ته دعوت را کوئ. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. دی بعل ته आवाज کوي او احسن الخالقین هم پرېښی دی. دغه په لاس باندې جوړ کړی بت ته سر سجده کوي او هغه ذات چې هغه د ټولو مخلوقاتو خالق دی، معبود دی، هغه الہ دی، د هغې بندګي هم پرېښې ده. اوازونه بعل ته کوئ، منښتې د بعل په نوم کوئ، نظرونه د بعل په نوم کوئ، سجدې او رکوع بعل ته کوئ. وتذرون احسن الخالقین. بهترین ذات هغه ذات چې بهترین ذات دی او ښایسته پیدا کوونکی دی مخلوقاتو دپاره، او په خپله هم ښایسته ذات دی. ان الله طیب هم پرېښی دی. دا څه کوئ تاسو؟ تاسو له خو الله رب العالمین عقل در کړی دی، شعور یې در کړی دی. تاسو لږ ودرېږئ، ځان سره سوچ وکئ. یو کس، دوه کسان، ثم تتفکروا، بیا لږ سوچ وکئ د الله په وحدانیت کې، د محمد رسول الله په رسالت کې، دغه خپله زندگی چې تعالی الله در کړې ده، دا یو احسان یې کړی دی، په دې کې لږ سوچ وکړه. دغه 3 آیتونه
که یو انسان بار بار ځان سره وایي نو کیدای شي چې دا انسان د دغه تکلیف نه چې هلته اوسه مخامخ کیږي او د دې دپاره په دنیا کې څه اسباب دي د دغه اسبابو نه په دنیا کې به دا براءت اعلانوي د دغه حالت نرستو د دې خلکو یو بل حالت دی د دغه تنانو چې دنیا کې د الله او د الله د نبی خبره نه ده منلې هغې به ځان سره دا ارمان کوي کاش کې چې زه انسان نه وی او یو ځناور په شکل کې الله پیدا کړی وی او حساب کتاب را سره نه کېدی کاش کې چې زه انسان نه وی بلکې یو بهیمه وی یو ځناور او څاروی وی چې بس را پاسولی وی او بیا ختم کړی وی او حساب کتاب را سره نه وی دا به ډېره ښه وی یو حدیث کې راځي مستدرک د حاکم را نقل کړی دی عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ روایت کوي فرمای اذا کان یوم القیامت کله چې د قیامت ورځ شي مدت الارض مده الله رب العالمین به د ازمکه راکاږي او الله رب العالمین وحشر الخلائق الله رب العالمین به دا ټول مخلوقات راجمع کی الانس والجن والدواب والوحوش انسانان بم راجمع کی پیریان بم راجمع کی زناور بم راجمع کی چارپایان بم راجمع کی مارغان وغیرہ دا ټول مخلوقات به راجمع کی ناشنا ورځ ده د ټولو مخلوقاتو د راجمع کېدو ورځ ده دا د یو ورځ د میعاد دی یو نیټه مقرر کړی شوې ده تاسو پکې داسې مخلوقات ووینئ چې تاسو لا په خپله زندګۍ کې دلته نه لیدلي ډېر مارغان داسې شته چې په یو ملک کې وي بل ملک کې نه ډېر ځناور داسې شته چې په یو علاقه کې وي بل علاقه کې نه او داسې انسانانو د شکلونو والا په یو علاقه کې وي هغسې شکلونو والا بل علاقه کې نه خو د قیامت ورځ چې شي تاسو به ډېر مختلف شکلونه ووینئ تعجب به وکړئ چې رب زمونږه خالق زمونږه رازق زمونږه مدبر زمونږه څومره لوی ذات و چې دومره مخلوقات پیدا کړي او څومره غني ذات و چې د ټولو له به رزق هم ورکوو څومره طاقتور ذاتو چې دوی دپاره به د هوا او د اکسیجن انتظام هم کوو څومره طاقتور ذات دی چې دوی دپاره د عزت او د ذلت هغه اسباب هم برابرول څومره طاقتور ذات دی چې دوی دپاره به مختلف قسمه مختلفو وختونو کې بچي هم ورکول هلته به بیا تا ته پته ولګي خو دلته موږ دا سوچ لا ونه کړ دلته موږ دا سوچ ونه کړ نو عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله د قیامت ورځ شي ځمکه به الله رب العالمین راکاږي وحشر الخلائق او بیا به دا مخلوقات ټول راجمع کی په دې مخلوقات کې به انسانان هم وي پیریان به هم وي دا ځناور به هم وي مارغان به هم وي دغه د کورني څاروي به هم وي او دغه د غرونو وحشي ځناور به هم وي خو چې کله دغه ورځ باندې الله رب العالمین دغه زناورو په منځ کې که په یو بل باندې زیاتې کړی دغه قصاص هم والی هغه څاروی چې په دنیا کې د هغه ښکرې وي او هغه زیاتې کړی په هغه څاروي باندې چې د هغه ښکرې نی نو دوی نه به قصاص واخیستلی شي کله چې قصاص ختم شي الله رب العالمین به دغه څاروو ته وایي کونی ترابا بس خاوره شي ختم بشي نو دغه وخت به کافر دغه څاروي ویني چې هغوی ختم شول د جهنم د تلو نه بچ شول او جنت ته هم نه دي تلي الله تې خاوره جوړه کړه نو په دغه وخت کې به دا کافران وایي یا لیتنی کنتو ترابا کاش کې چې موږ هم اوس خاوره شوي وې او د حساب کتاب نه محفوظ پاتې شوي وې د دې اپیسوډ وخت په ختمېدو دی د را روان پروګرام پورې اجازت غواړو د الله په امان